نن به موږ د نمبر اف ناون په حوالې سره خبره کوو چې نمبر اف ناون څه ته ویلی کېږي. د دې نه مخکې موږ د ناون په حوالې سره، د کاینډز اف ناون په حوالې سره، د ټایپس اف ناون په حوالې سره په تفصیل څه خبره کړې ده. نو تاسو هغه کلاس وګورئ، بیا دا کلاس وګورئ، تاسو ته خبره سمجھ کې راشي چې ناون څه ته ویلی کېږي، کاینډز اف ناون څه ته ویلی کېږي، ټایپس اف ناون څه ته ویلی کېږي او نمبر اف ناون څه ته ویلی کېږي. نن به موږ نمبر اف ناون په اسانو الفاظو کې یادو چې نمبر اف ناون څه ته ویلی کېږي. نمبر اف ناون هغه ناون ته ویلی کېږي چې د دې نه څو څیزونه مراد دي، چې یو څیز ته مراد دی، دوه ته مراد دي، نه سوا ته مراد دي، نو دغه ته ویلی کېږي نمبر اف ناون. د نمبر اف ناون کنسپټ څه دی؟ د نمبر اف ناون کنسپټ دا دی چې د یو ناون نه څو څیزونه مراد دي، دغه ته ویلی کېږي نمبر اف ناون. فار ایگزامپل زه وایم چې مثلا دی بوک، زه وایم چې بوک ویلی کېږي، کتاب ته بوک ویلی کېږي، یو کتاب ته بوک ویلی کېږي، نو د دې نه یو کتاب مراد دی، دا نمبر اف ناون دی. که زه وایم چې بوکسو، ما وویل بوکس ویلی کېږي ډېرو کتابونو ته، نو دلته د دې نه یو کتاب مراد دی او د دې نه سیوا کتابونه مراد دي، د یو نه سیوا کتابونه بوکسو. فار ایگزامپل زه وایم ګل ویلی کېږي جینۍ ته، ګل څه ته ویلی کېږي؟ جینۍ ته. که زه وایم چې ګلز ویلی کېږي جینکو ته، نو د دې نه یوه جینۍ مراد ده او د دې نه سیوا جینکۍ مراد دي، نو دې ته نمبر اف ناون ویلی کېږي چې د ناون نه څو څیزونه مراد دي، یو ته مراد دی، نه سیوا ته مراد دی، دې ته نمبر اف ناون ویلی کېږي. اوس نمبر اف ناون کم ناون کې زموږ سره راځي سنګولر ناون. سنګولر ناون په نمبر اف ناون کې زموږ سره سنګولر ناون راځي. سنګولر ناون څه ته ویلی کېږي؟ سنګولر ناون ته زه ډیفینیشن لیکم، تاسو ته خبره سمجھ کې راځي. د دې نوم نه پته لګي سنګولر ناون چې د دې نه به سنګل ثینګ مراد دي. فار ایگزامپل زه وایم چې a noun which denotes one thing is called singular noun، یا a noun which represents one thing is called singular noun، یا a noun which stands for one thing is called singular noun. مختلف ډیفینیشن تاسو شي لیکلې، د ډیفینیشن لیکم چې a noun داسې نوم، a noun which stands for one thing. ما ډیفینیشن ولیکو چې a noun which stands for one thing is called singular noun. داسې نوم چې هغه د یو څیز دپاره راځي هغه ته سنګولر ناون ویلی کېږي، یعنې د دې نه به یو شیز مرادي، سیوا به ترې نه مراد، دې ته سنګولر ناون ویلی کېږي. فار ایگزامپل زه وایم چې مین ویلی کېږي یو سړي ته، د دې نه یو سړی مراد دی، نو دا زموږ سره سنګولر ناون دی. فار ایگزامپل زه وایم بوای ویلی کېږي یو هلک ته، د دې نه یو هلک مراد دی بوای، دا زموږ سره سنګولر ناون دی. فار ایگزامپل زه وایم چایلډ ویلی کېږي ماشوم ته، د دې نه یو ماشوم مراد دی، نو دا سنګولر ناون دی. فار ایگزامپل زه وایم چیر ویلی کېږي کورسۍ ته، د دې نه یو کورسۍ ډیفینیټلی مراد ده، نو دا زموږ سره سنګولر ناون دی. سنګولر ناون زموږ سره کوم نوم وي؟ سنګولر ناون هغه نوم وي چې د دې نه یو شیز مراد، سیوا ته نه مراد، هغه ته سنګولر ناون ویلی کېږي. بل دی زموږ سره پلورل ناون. پلورل ناون څه ته ویلی کېږي؟ پلورل ناون څه ته ویلی کېږي؟ پلورل ناون زه ډیفینیشن لیکم، بیا تاسو ته خبره سمجھ کې راځي. زه وایم چې a noun which اوس پلورل ناون څه ته ویلی کېږي؟ a noun which stands for more than one thing is called plural noun، یعنی چې دا به د یو نه سیوا څیزونه ور دې نه مراد، هغه ته به پلورل ناون ویلی کېږي. فار ایگزامپل زه وایم، ما تاسو ته وروسته هم اګزامپل درکړو، اوس دا وایم بوکس ویلی کېږي کتابونو ته، نو بوکس د دې نه ډیفینیټلی د یو نه سیوا کتابونه مراد دي، دا زموږ سره پلورل ناون دی. فار ایگزامپل زه وایم
مینو دا MEN باندې لیکل کېږي. مین د دې مطلب دی سړي. د یو نه سیوا که دوی که درې که سلي که زري د یو نه سیوا د دې نه مراد دا زموږ څخه پلورل دی. فار ایگزامپل زه وایم بوایز. بوایز ویلی کېږي هلکانو ته. بوای هلک ته ویلی کېږي، بوایز هلکانو ته ویلی کېږي. نو د دې نه سیوا مراد یا زموږ څخه پلورل ناون دی. فار ایگزامپل زه وایم چلډرن. چلډرن ویلی کېږي ماشومانو ته. چایلډ ویلی کېږي یو ماشوم ته او چلډرن ویلی کېږي ماشومانو ته. نو د دې نه سیوا مراد دي. داسې ناون چې د هغه نه د یو نه سیوا څیزونه مراد دي هغه ته پلورل ناون ویلی کېږي، او داسې ناون چې د هغه نه یو څیز مراد دي هغه ته سینګولر ناون ویلی کېږي.